د خوست د پیښو پر وړاندې د مبارزې امادګۍ ریاست د قلندر او مساخیل ولسوالیو په بیلابیلو کلیو کې د کار په بدل کې د خوراکي او غیر خوراکي مرستو پروګرام پیل کړی. د دې پروګرام په ترڅ کې د کلیوالي سړکونو د جوړولو او د اوبو د ایستلو لښتیو د کیندلو چارې روانې دي چې ټاکل شوي شاوخوا یوه اونۍ به دوام وکړي. د سیمې اوسیدونکي د کار لپاره له بیلچو، یومونو او نورو اړینو وسایلو څخه په استفادې د سړکونو او لښتیو په جوړولو بوخت دي. هغوی وایي دا ډول پروګرامونه نه یوازې د سیمې د بنسټیزو ستونزو په حل کې مرسته کوي، بلکې د بېوزلو کورنیو لپاره د لنډمهاله عاید ښه فرصت هم برابروي. دا میک سړک چې دی مخکې د جمهوریت په وخت کې جوړ شوی دی، خو په اساسي ډول یعنې په مشتري پلان نه دی جوړ شوی، هر وخت خراب وي. نو دغه په مقابل کې موږ بیا د اسلامي امارت نه غوښتنه وکړه چې موږ سره په دغه کې کمک وکړي چې موږ د سړک جوړ کړو. هغې په مقابل کې دوی سره د خدای خیر ورکړي، موږ سره څه نه څه مرسته کړي. غنمو نو داسې معلومات نشته چې څومره مرسته ده، څه رقم مرسته کړي. نغده پیسه دو که یا غنم دي. خو د سړک لښتي تېروو، د سړک چې کوم لوړ ژور خراب شوی دی، بارانو خراب کړی دی، دا جوړوو. نو دغه په مقابل کې ګڼ شمېر زمونونه راوتلي، تقریبا چې شمېره یې 100 نفرو ته رسیږي. دا سړک جوړوو، موږ سره اسلامي امارت مرسته کوي. سړک په خپله سیمه کې خپله مزدوري کو کور کې ډېرو ځوانانو ته داسې کې د کور زمینه برابره شوې ده. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي له اړوندو ادارو غواړي چې ورته پروګرامونه په راتلونکي کې هم دوام ومومي او د خوست نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي، څو نورې اړمنې کورنۍ هم ترې برخمنې شي. میک سړک ژوبل دا سړک راوتلي دا جوړوو. مرسته چې څومره وشي موږ ورته خواښ یو، چې ونه شي موږ د خپله خوره د خپله سې جوړوو، چې خپل سړک جوړ کړو، خپله پلای جوړه کړو، خپل بان جوړ کړو، خپل لښتی جوړ کړو. بیا که حکومت موږ سره مرسته کوي، ډېر ورته خوشحالېږو، عاجز یو کړی دی، هغه تیور نه وړی دی، خپله خوري پرې کړو. او چې حکومت نه موږ دا منله ده چې موږ سره امداد وکړي. موږ ډېر خوښ یو د دوی څخه. یقینا چې دا ښه کار دی، دا یو اجتماعي کار دی چې موږ کوو. یو څه خبره دا ده چې دا کار چې دی دا کفي نه دی، یعنې دا دومره امکانات نه لري چې 2 ورځې کار دی. دا موږ ته د کفایت وړ نه دی، نه د کفایت کوي. موږ د دولت څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته پروژې نور هم زیاتې کړي. د خوست د پیښو پر وړاندې د مبارزې امادګۍ رئیس مولوي المرجان خیبر وایي د دې پروګرام له لارې یې سلګونو کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه برابر کړي. د هغه په وینا د پروژې له بشپړېدو وروسته به پر کارکوونکو د خوراکي او غیر خوراکي مرستو ویش ترسره شي. 250 نفر د مسخیل ولسوالۍ ته پیل خال په برنامه کې مونږ ولیدي. دغسې 250 څو قلندر ولسوالۍ ته برنامه کې ولیدي. پیل خال په نظر کې چې مونږ لرو ورته انشاءالله کوشش به هم نوره هم ورسره کو. خوراکي توکي دي چې اینې د ورځې 5 نفر دپاره مونږ 1 من غنم دي، دغه سره کم 1 کیلو ګرادو، دغسې 1 کیټ ورسره ورکوو. دغسې رقم نور مواد چې هغه هم به په دې مرسته کې د دوی سره شامل وي انشاءالله. یقیني چې دوی موږ ولدو د مرسته خاصې موږ ورسره کوو، خو چې د دوی راټولېدنه موږ ولده نو موږ یې دې نوره هم تشویق کړو چې مرسته موږ ورسره کوو بلا عوضه. خو په مقابل کې دوی ریجکټ شوي دي چې د مرسته یې موږ سره کوي. دې مقابل کې موږ دا کوو چې دغه سړک چې لږ خراب دی، د سړک موږ جوړ کړو. نوموړی زیاتوي چې د خلکو د اړتیاوو په پام کې نیولو سره به د خوست په نورو ولسوالیو کې هم ورته پروګرامونه پلي کړي، څو د کلیوالي سیمو د بنسټیزو ستونزو په هواري کې مرسته وشي او هم اړمنو کورنیو ته د کار زمینه برابره شي. دا برنامه چې دومره به زه درته وایم چې پیل خال موږ په دوو ولسوالیو کې شروع کړي دو، چې یو د قلندر ولسوالۍ دی، یو د مسخیل ولسوالۍ دی. نو انشاءالله چې دا برنامه کوم اول ابتدا د قلندر د مسخیلو نه وشوه، کوشش موږ هم دا کوو چې د 12 ولسوالۍ د مرکز په شمول چې موږ لرو چې د ټولو ته د برنامه وغځوو. خو پیل خال موږ په 2 ولسوالیو کې شروع کړي دو. د کار په بدل کې د خوراکي او غیر خوراکي مرستو دغه پروګرام د کلیوالي زیربناوو د ښه والي تر څنګ سلګونو کورنیو ته د لنډمهاله عاید فرصت هم برابروي. هغه اقدام چې د سیمې اوسیدونکي یې هرکلی کوي او د دوام غوښتنه یې لري.